الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زموږ استاسو درس د سیرت مبارکه درس ده او عنوان د عقبې لومړی بیعت ده. کله چې 12 کال د نبوت شو، یعنی د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ 12 کاله ووتل، د حج موسم راغی او په دې کې 12 کسان چې 10 نفره د خزرج له قبیلې څخه او 2 نفره د اوس له قبیلې څخه وو. دا نبی علیه السلام ته راغله. په دې 10 خزرجیانو کې 15 کسان هغه وو چې مخکې کال د نبی علیه السلام سره بیعت کړی و، یعنی د حج د موسم نه مخکې کال کې، یعنی دغه 12 د نبوت کال، د دې نه یو کال مخکې 11 کال باندې نبی علیه السلام سره بیعت کړی و چې موږ به بیا د حج په موسم کې راځو او تا سره به بیعت کوو. او 15 پکې نوي کسانانو چې هغه معاذ بن حارث او زکوان بن عبدالقیس، عباده بن صامت، یزید بن ثعلبه او عباس بن عباده بن نزله، دا کسان نوي وو. 15 مخکینی وو، 15 دا نو 10 کسان دا شول. او دا رقم 2 کسان د اوس د قبیلې څخه وو چې هغه ابو الهیثم او همدا رقم عویم بن سعاده. دا 12 نفره نبی علیه السلام ته راغلل او د مینا په عقبې په نامه یو ځای، مینا کې حج موسم د چې سړی ورځي، مینا یو ځای دی، په دې کې عقبې په نامه باندې یو بل ځای دی. دې ځای کې نبی علیه السلام سره دوی بیعت وکړ. او بخاري شریف کې یو لوی حدیث په دې باره کې راغلی چې نبی علیه السلام دا خلکو ته وویلی چې تعالوا بایعوني، راشئ تاسې ټول او ما سره بیعت وکړئ، الله تشرکوا بالله شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم. نبی علیه السلام وایي چې ما سره بیعت وکړئ او تاسې به شرک نه کوئ د الله تعالی سره، تاسې به غلا نه کوئ، همدا رقم تاسو به زنا نه کوئ او تاسو به خپل اولادونه نه وژنئ، ولا تأتوا ببهتان یفترینه بین ایدیکم و ارجلکم، او تاسو به په چا باندې بهتان نه تړئ، د دروغو تور به په چا پسې نه تړئ، پاک لمنو خلکو باندې به تور نه تړئ. دا ورته نبی علیه السلام وویلی. او بیا ورته نبی علیه السلام وویلی چې که چېرته تاسو ګناه وکئ نو د هغې سزا به الله تعالی تاسو ته درکوي، او که چېرته تاسو زنا وکړله یا لوی ګناهونه نور وکړه نو تاسو ته په دې دنیا کې حد به په تاسو باندې ټاکل کیږي. که چېرته حد په تاسو باندې وټاکل شو نو ستاسو د ګناهونو کفاره به ګرځېږي، او که حد په تاسو باندې ونه ټاکل شو او الله ستاسو په ګناه باندې پرده واچوله نو بیا ستاسو حساب د الله تعالی سره دی. که د الله خوښه وه تاسې به بخي، او که د الله خوښه نه وه تاسو ته به عذاب درکوي. نو حدیث کې راځي د بخاري چې فبایعناه علی ذلک، دغه ټول 12 کسانو نبی علیه السلام سره بیعت وکړه په دغه خبرو باندې. بیا کله چې دا خلکو بیعت وکړه نو نبی علیه السلام مدینه منورې ته چې یثرب نومېده، یعنی یثرب معنا دا چې د مرضونو ځای، د مدینه منورې نوم د اسلام نه مخکې یثرب و، د مرضونو ځای به ورته ویل. ډېر خلک به هلته مریضان کېدل. بیا چې کله اسلام ورغی، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته ورغی، په مدینه المنوره باندې مشهور شو، یعنی د نور ښار، د نورانیت ښار. نو نبی علیه السلام مدینه منورې ته مخکې دینه چې مدینه منورې ته لاړ شي نو مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه دی ولیږه تر څو د مدینه منورې خلکو ته د اسلام دعوت او تبلیغ وکړي. نو مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه د ابو امامه اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې دیره شو او دواړو په ډیر شوق باندې خلک اسلام ته رابلل. نو ډیر خلک اسلام ته راوبلل تر دې چې د بني اشهل په نامه باندې یو قبیله وه، د دې دا قبیله راوغوښتله، ټول خلک راوغوښتل دوی ته دعوت ورکوو. کله چې دوی ته دعوت ورکوو نو په دې کې 2 نفره چې لا تر اوسه ایمان نه راوړی او مشرکانو
چې یو پکې اسید په نام باندې او بل سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ. اسید بن حزویر او سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا هم د دې قبیله څخه وو. نو چې کله دوی پوه شو چې دلته خلک راغلي دي او د پلار او نیکه د دین څخه خلک غړي، نو زر دغه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ اسید بن حزیر ته ویل چې ته لاړ شه، دا خلک تهدید کا وی روا چې د دې کار نه لاس واخلي او که لاس وانه غست نو بیا به موږ سره جنگ کوو. نو چې کله اسید راغی او مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ او سعد بن زراره دوی ناس دي، نو تورې سره راغی او دوی ته ویل چې تاسو څنګه زمونږ خلک بیا عقل کوي او د خپل پلارو نیکه د دین څخه اړوي. نو هغه ورته ویل چې ته دې چلو کا غصه دې سړکه او توره دې کېده، موږ به تا ته خبره وکړو، دلایل به درته ووایو، که چېرته دې خوښ شول ویې منه او که خوښ دې نه شو مې منه. نو دا اسید ورته وایي چې ډېره د انصاف خبره دې وکړه. نو دا خپله توره یې کېښودله او ورته ویله چې وایي. هغوی ورته اسلام ته دعوت ورکړه او د قرآن کریم تلاوت یې وکړه. نو چې کله قرآن کریم تلاوت وکړه د باندې ډېر تاثیر وکړه او ایمان یې راوړ. کله چې ایمان راوړ دا لاړه او سعد بن معاذ رضی الله عنه ته ورغی. هغه چې وکته ویل ته چې په کوم مخ تللی وې په هغه مخ بیرته نه راغلی، څه قصه ده؟ نو دلته اسید سعد بن معاذ ته وایي چې ستا د خاله زوی چې هغه ابو امامه اسعد بن زراره ده، دا تا سره کار لري، څه جګړه او خبره ورته یو بانه وکړه تر څو دا د دې مجلس څخه راجګ کړي او هغوی سکور شي. کله چې دا د سعد بن معاذ رضی الله عنه په قار باندې راجګ شو، لا اسلام نه دی راوړی چې دا دلته راغلی دین هم خلکو ته چلی، بیا موږ باندې بالایي اختارونه موږ ته راکوي. نو چې کله لاړه ورسره کېناستې دم دا خبره وکړله چې تاسو څنګه خلک د خپل پلار او نیکه دین څخه اړوئ. هغوی ورته ویل ته کېنه توره دې کېده او موږ به تا ته خبره وکړو، خوښه دې شوه ویې منه او که نه مې منه. دم ورته ویل چې تاسو انصاف خبره وکړه. نو چې کله سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ته هم دعوت ورکړه، نو ده هم دعوت ومنه او اسلام یې راوړ. نو په دغه طریقې باندې په مدینه منوره کې بعضې قبایل لوی لوی قبیلې دوی په اسلام باندې مشرف شولې او بیا په دوی کې یو صحابي بل چې اوسیریم په نامه باندې و، دا صحابي و، دا هم ایمان راوړ او بیا دا په د احد په غزا کې مخکې د دې نه چې الله تعالی ته یوه سجده وکړي، یعنې بیخي نه مونځ کړی و نه بل خالي ایمان یې راوړی و. نو چې کله نبي علیه السلام بیا مدینې منورې ته راغی، بیا د احد غزا پېښ شوه. احد غزا په وخت کې دا شهید شو او بیخي الله ته یو سجده هم نه وه کړې، یعنې دومره یو ناشنا صحابي و چې ده له مونځ او هېڅ شی کوم فرایض چې په اسلام کې دا ادا کړی نه و مخکې د هغې نه شهید شو. نو دا د زموږ او ستاسې نننۍ درس موضوع وه د عقبې لومړی بیعت او په مدینه منوره کې چې مخکې نوم یې یثرب و په هغې کې د اسلام دعوت و او دې نه وروسته به انشاءالله د عقبې دویم بیعت او دویم تړون دا به وایو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.